هغه ناروغان چې د معدې ستونزه ولري یعنی ګاستریټیس ولري هغه ستنه کوو. هغه ناروغان چې د معدې د درد څخه شکایت لري او په طبابت کې یعنی ګاستریټیس یا د معدې زخم ولري د هغې درملنې لپاره دلته د رینمای 12مه نقطه یعنی د رینمای 12مه نقطه چې کومه ده د نوم څخه 4 کن پورته په دې مخکني منځني خدمت چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د معدې د دردونو لپاره او درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا چې دی د هغه ناروغان چې اټکي کوي یا د تریخي ناروغۍ ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د معدې 21مه نقطه ده کومه چې د دې نوم څخه 4 کن پورته او د دې مخکني منځني خط څخه 2 کن لټرال یعنی بهر ته ځای لري. دا د معدې 21مه نقطه ده کومه چې د معدې د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د دې نه علاوه د ځیګر او همدارنګه د تریخي د ناروغیو د درملنې لپاره او همدارنګه هغه ناروغان چې اټکي کوي د هغې درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د ځیګر 14مه نقطه ده. د ځیګر 14مه نقطه د 11مې پختۍ دغه ازاده څوکه چې کومه ده د دې په ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري دواړو خواو ته. یعنی دا د ځیګر 14مه نقطه ده کومه چې د معدې د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د دې ترڅنګ د ځیګر د تریخي او د توري او د کولمو د درملنې لپاره هم یوه ډېره د ناروغیو درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د زړه د پردې 6مه نقطه د دې لاس د بند پوستکي د قد څخه 2 کن پورته یا پروکزیمال د مسکولوس فلکزو و کارپیراډیالیس او پالمارس لانګوس لیګامنټونو ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د معدې د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده د زړه د ناروغیو او همدارنګه هغه ناروغان چې فلج ولري او بل د عصبي رواني ناروغیو درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. غټو کولمو 4مه نقطه ده. د غټو کولمو 4مه نقطه د 2هم متاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه یو انالګیتیک انټیپایریټیک نقطه ده او همدارنګه د دې ترڅنګ هغه ناروغان چې ډېر زیات خوله کېږي یا کم خوله کېږي د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه. د معدې 26مه نقطه کوم چې د پټیلا د هډوکي د ښکتنۍ برخې څخه 3 کن ښکته او 1 کن لټرال چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د معدې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده انټیپایریټیک انالګیتیک او همدارنګه د انسان د بدن دفاعي سیستم چې دی هغه قوي کوي پیاوړی کوي او همدارنګه د هضم او د جنسي کمزورتیا درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. 9مه نقطه ده کومه چې د دې مالیلوس میډیالس څخه 3 کن پروکسیمال یا پورته د دې ټیبیا د شاتنۍ څنډې څخه شاته دلته چې دی ځای لري. د توري 6مه نقطه چې د معدې دردونو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ښځینه ناروغیو جنسي کمزورتیا د تش میتیازو ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. تش میتیازو د کڅوړې 20مه او 21مه نقطه ده دواړو خواو ته چې دی قرار لري. د میتیاز د کڅوړې 20مه نقطه د 11مې فقرې د پروسیس شپینوس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن لټرال ځای لري. دا او 21مه نقطه چې کومه ده هغه د 12مې فقرې د پروسیس شپینوس د جګوالي برابر د شاتني منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن. افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په